دارنګه د پاکستان د پروپاګاندا سلسله په افغانستان په حق روانه ده او تازه پروپاګاندا په میډیا کې داو چې د تخار او د بدخشان ولایتونو سقوط کړي دي او افغانستان د کورنۍ جنگ د افغانستان افتخار دی، افغانستان ته ویاړ راوړی دی. دوی فوزیان هم الته دغه کړي دي. په افریقا کې نایجیریا ته اړتیا نه کړله د امریکا د سخت ګواښ سره به مخ شي، څنګه چې اسرائیل هم ویلي چې ممکن دی به یو ځل بیا په لبنان په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د پوځ شل پوځي پوستې د مجاهدینو لاسته ورغلي دي او اردو کاملا د دې سیمې نه خوانه ویلي چې امریکا د په ظاهره د پاکستان سره ده، په اصل کې د هندوستان سره ده او د هندوستان سره د قراردادونه لري او تازه بل قرارداد. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 3 د نومبر کال 2015 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري تاسو خدمت کې حاضر یم. نن د نړیوالو خبرونو چې هغه ډیر اهم دي او اکثرا د امریکای سره او د نړۍ او د سیمې د ایران، د لبنان، امریکا، روسیا، په افغانستان د ټولو سیمو سره تعلق لري او په عین حال کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې جهادي راپورونه او همدارنګه د افغانستان ځینې موقفونه دغه ټول مسایل تاسو سره شریکوم. برعلاوه ولدینه د نن ورځې مهمه موضوع چې غواړم هغه د افغانستان تنکیو ځوانانو اتلولۍ چې د ایران په مقابل کې ترلاسه کړه مبارکي وایم. دا پیاوړي ځوانان د افغانستان افتخار دي، افغانستان ته ویاړ راوړی دی، دوی باید ونازول شي او تر څو چې دی آینده لپاره نور هم موږ تاسو ویاړونه راوړي. خپل د خوانه ورته مبارکي او بریالیتوب غواړم. لوی رب العزت دې د دې ونازوي او دې ته دې کامیابیانې په بریالیتوبونه ورپل نصیب کړي. راځم نړیوالو خبرونو کې امریکا ونزویلا د تنجدې د کرایب جزیرو ته یو بل جنگي لوی کشتۍ چې 4000 پوځیان او جنگي جهازونه او دالري د مستولې دي. برعلاوه ولدین 14000 نور فوجیان هم الته دغه کړي دي استولې دي. د سپتمبر په میاشت کې 12 وینزویلایي کشتیګانی وهلې دي په دې چې د کې د ډرګ او د کیږي او ممکنه ده چې ډیر زر په دې باندې دوی په وینزویلا باندې بریدو کې ځکه د ښکارا دا وی چې د نظام بدلول غواړي او مادورو چې دی وی چې دا به نور په قدرت کې نه پاتې کیږي. خو تاسو به ورمویل چې د روسیې او د وینزویلا ترمنځ او معاهده امضا شوې ده او کېدای شي چې روسان الته خپل نظامی دا وکړي. نو پوتین خبرداري ورکړې ده که د امریکای هر ډول وینزویلا باندې برید وشي روسیا به دغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي او موقف بنیسي. که دا شی وشي نو دا به ډیر دغه د روسیې لپاره بمخې لکه یو چانس به روسیې ته پیدا شي د امریکای ځنې لاندې الته خپل جهازونه عسكر او میزایلونه ودرې لکه د کیوبا مسلې غونډې ځکه چې دې تر ځنې لاندې په یوکرين کې امریکایانو دا کار کړی دی. نو په امریکا کې که دا کار وشي نو دا به یو ډیر لوی بدلون په نړیوال سیاست کې راشي. دویم خبر هم چنان د ټرمپ دی. د ټرمپ یو بل جبهه د جنگ ځان ته پرانیزل غواړي او دا ځلی د افریقا کې نایجیریا ته ګواښ کړی دی که چیرته د مسیحیانو د وژلو مخه ونه نیول شي نو مرستې به پرې بندې کړلی شي او مستقیما د امریکای د نظامی یرغل لاندې به راشي او همدې کابله نه خپل دفاع وزارت یعنی د جنگ وزارت دا حکم کړی چې د عسكر او د تجهیزاتو آمادګي ونیول شي چې په صورت دی چې زه حکم کوم چې تاسو په نایجیریا باندې ورشي تاسو به ورځئ. او ټرمپ دا خبره کړې ده چې په نایجیریا باندې زمونږ تګ به ډیر تیز یعنی سریع وحشیانه او ډیر خوږ وي. د دې وحشي انسان ته انسان وژنه یرغل هم خوږ ښکاري. د نایجیریا مشکل دا دی چې د نایجیریا شمال ته هم د مسلمانانو اکثریت دی او جنوب ته مسیحیان اوسېږي او هلته د بوکو حرام ترهګرۍ ډله هم ده چې هغه هم د غیر عرب هم وژني او د امریکای پلویان هم وژني او په عین حال کې مسیحیان هم وژني او مسلمانان چې د سویلي خواندي د شمال د خواندي د سویلي سیمو ته خپل شپونګری کوي الته خپل رمي وړي او د مسیحیانو سیمه کې او اکثرا چې زمکه د مسیحیانو دي د دې ترمنځ شخړې خو
نړیوال سیاسیون دا وایي چې دا د په امریکا یو بل بهانه ده چې د یو بل ملک باندې د یرغل لپاره لګیا دی آمادګي نیسي. نو د مسیحیانو وژنه دا کوم بهانه نشي کېدلی چې امریکا دا وایي چې موږ په یرغل کوو، خو په دې بهانې کېدی شي دوی یو ځلې بیا هلته ورننوځي. ټرمپ همچنان لبنان ته الټیماټم ورکړی دی چې که چیرته د حزب الله مخه یې ونه نیوله او دا مسله یو غاړې ته نه کړله، د امریکې د سخت ګواښ سره به مخ شي، څنګه چې اسرائیل هم ویلي چې ممکن دی بیا یو ځلې بیا په لبنان باندې ورننوځي. همدارنګې په نړیوال دغې کې یو خبر چې شین څراغ دی هغه دا دی چې امریکا او ایران ترمنځ یو بل ته سین څراغونه ښودل شوي دي او په دې حواله کې ممکنې خبرې شوي دي، ابتدایي دي، خو د عراقچي او د سټیو وایټکاف ترمنځ دغه شوي دي او ممکن دا خبره مخکې لاړ شي او د یو ځلې بیا د خبرو میز ته راوګرځېږي. همدارنګې احمد شرع الجولاني د امریکې ته ځي تر څو هلته د امریکې په سیمه کې د امریکې د پیمان چې دلته څوک یې د هم پیمانان دي هغه قرارداد امضا کړي او په کېدای شي ممکنه ده چې د یو قرارداد د اسرائیل سره چې د امنیت کوم قرارداد ما تاسو میاشت مخکې ویلو چې ممکنه وه په 15 د سپټمبر امضا کړی وی په نسبت د حملې د اسرائیل په غزې باندې چې په هغه وخت کې ټوله دنیا ورته یو طرف شوله، عربي نړۍ یو طرف ته شوه. نو په هغه وخت کې دغې الجولاني دا نشو کولی چې ټول اسلامي نړۍ یو خواته یو دا لاړ شي د اسرائیل سره چې په هغه وخت کې ټول ورته مخالفت کې ولاړو، نو دا هلته امضا وکړي. د ده بابت نه دا شی معطل شو. اوس امکانات شته چې دوی سره خبرې وکړي او دوی وایي چې دا قرارداد چې د امریکې سره تړي دا به په سیمه کې یو بل نه وی، یعنی الجولاني به په سیمه کې یو نه وی لکه اوس دلته چې پاکستان مصیبت دی، هلته به دا یو بل مصیبت اسلامي، ځکه مصر خپل هغه حیثیت له لاسه ورکړی، سعودي ورکړی دی، ترکیه دغه ده، نو امریکا یو نوی دلته دغه جوړوي او هغه به همدغه الجولاني دی چې دا قرارداد ورسره امضا کړي او اسرائیل حاکمیت پې دغه شي او د امنیت هم دې سره امضا کړي، نو دلته به د هغې نوی یو لاسپوڅی را پیدا شي او د دې په ذریعه باندې به دوی په سیمه کې خپل لوبې کوي، لکه څنګه چې بله ورځ ما تاسو ویلې چې د سوریې نه خپل پوځ د اربیل منطقه د عراق ته راوړی چې ایران دپاره د ګواښ دی، هلته آمادګي نیولې ده. او همدارنګې په فرانسه کې یو افغان ځوان 20 کلن د داعش په تور نیول شوی دی. زما د فرانسې حکومت ته صرف دغومره یو دغه دی چې دا نفر که تا د داعش په تور نیولی دی، نو د احمد شاه فرید چې د ایفل ټاور لاندې ودرېد او ښکاره اعلان یې وکړ چې موږ او داعش یو یو او موږ او داعش باید سره لاس یو کړو، نو هغه وخت کې دوی ولې احمد شاه فرید ونه نیوه، ولې د ترهګرۍ دغه یې پرې لاګو نه کړ؟ دا یو پوښتنه ده د غربي نړۍ نه چې دوی ډبل سټنډرډ ولې لري، یو نفر نیسي یو نفر ته بیا دوی څه نه وایي، ځکه دا ښکاره کوي چې دوی اهداف چې دي دا درست نه دي. په همدارنګې 2 افغان ماشومان 2 میاشتني او 3 میاشتني سره د مورې چې د سپین بولدک نه اخواته په د چمن په بارډر کې د تیرو 15 ورځو نه بند پاتې وو او د ولږې سره مخ شوي وو او د خوراک او د دغې پیسې هم نه درلودلې او چارستګي هم نه وه کړې. کله چې افغانستان ته راوړي او د تختې پل ولسوالۍ ته ځي، هلته خپل په د کلي کې دی د مور هم مړه کېږي او د 2 ماشومان هم د ولږې او د فاقې نه چې دی هغه وجود خپل دغه ارڅ د لاسه ورکوي انرژي دی خپل ژوند د لاسه ورکوي. همدارنګې ذبیح الله مجاهد ویلي چې پاکستان د امریکا راتګ لپاره لاره پرانیزي. دا خبر هغه مسله ده چې ما تاسو ته په خپله څو ځلې تشریح کړې وه چې د پاکستان امریکې ته دغه کړی دی چې ته ماته پیسې راکړه، افغانستان زه درته دغه کوم د نظام د منځه وړم او کله چې دلته نظام بدل شي زما به هم حاکمیت یو ته به هم بګرام میدان واخلي. نو د زما د هغې خبرې پخلی نن ذبیح الله مجاهد وکړه چې زموږ د خبرې تصدیق پې وشو. همدارنګې د پاکستان د پروپاګند سلسله په افغانستان په هکله روانه ده او تازه پروپاګند په میډیا کې دا و چې د تخار او د بدخشان ولایتونو سقوط کړی دی او افغانستان د کورني جنگ خواته روان دی. نو نه پوهېږم چې دا خوبونه دی چېرته ګوري او ولې ګوري. همدارنګې یمن 6 تنه د اسرائیل جاسوسۍ په تور نیولي دي، محاکمه کړي دي او د اعدامولو اعلان کړی دی. همدارنګې ایران په دغه لږو موده کې خپل د میزایل په ذخیرو کې 8500 نور میزایلونه اضافه کړي دي چې دا د امریکې او د ډېرو ملکونو لپاره باعث د تشویش شوی چې دې کې
د زیاتره بالستیک میزایلونه دي او یو خبر بلم نن و چې ایران کار کوي په 3000 کیلومتري یو میزایل باندې کله جوړ کړ د نړۍ کې هیڅ سره ترنه نشته دی. نو دا خبر سرسری دی که معلومه لانه ده چې دا به واقعیتي کني، خو اوس نه ما تاسو ویلې که بیا وشو بیا به سره تایید کو. راځم دغه کې د خیبر پختونخوا کې د پاکستان د پوز يرغل لاندې په بلوچستان کې د خالق آباد په قلات کې شپږ پوزیان وژل شوي دي چې په هغې کې 2 لوی افسران دي. یو بل واقعه چې نن په بلوچستان کې شوې ده په دې اپریشن کې د SSG کمانډو چې پاکستان په ډیر نازیږي د هغې 2 عالی رتبه افسران وژل شوي دي. او همدارنګه د اکتوبر په میاشت کې د پاکستانی نظامی او شبه نظامی یعنی هم دغه نیمه نظامی په حدود 458 کسان وژل شوي دي. 355 شبه نظامیان دي، 2 غټ افسران دي او 1 غیر نظامیان دي او په مجموع 9 عملیات د دغه غټ عملیات واړه عملیات پکې نه دي ثبت شوي. هغه چې قتل او قتال پکې یعنی د مخالفینو شوی دي هغه 9 دي. په خیبر پختونخوا په قبایلو سیمو کې بلال بنگش د TTP یو د مجاهدینو نه هغه دا کړی دی چې خلکو ته دا ویلي چې په سرکونو او په لارو باندې احتیاط کوئ ځکه چې د نیکه باندې، لره باندې، هل باندې، جنت شاه، شریف خانه، کمانګر او د دند سیمو کې دوی ماینونه خښ کړي دي او د پاره د پاکستان د پوز تر څو د لارې پیبندي کړي. نو د خلکو ته ویل چې د کې احتیاط کوي او د همدې ماینونو له وجې نه د باجوړ اړیکه چې ده د پاکستان د مرکزی حکومت سره قطع شوې ده او له منځه تللې ده. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د پوز 20 پوځي پوستې د مجاهدینو لاسته ورغلي دي او اردو کاملا د دې سیمې نه ایستل شوې ده. همدارنګه د کوروم ایجنسي کې مجاهدینو د پوز پر پوسو بریدونه ترسره کړي دي، ډېرې پوستې نیولې دي، ډېر اسلحه غنیمت شوې ده او مالی او ځاني زیان ور اړول شوی دی. نو فعلا چې د پاکستان وی چې په افغانستان کې بدخشان او تخار سقوط وکړ او الته دا خو دروغ ده، د تاسو معلومه ده، حقیقت نه لري. اس الته کوم د خبر نشته. یو نفر د خپل د طلا د معدن په لپاره د اسلامي امارات په مقابل کې ودرېدل او هغه دوی هغه تعذيب ک او دغه په مقابل کې کسان ولېګل چې بیرته لارې ته راولي. او دا تاسو معلومه ده اسلامي امارات ارڅوک که د خپل د نننمي په مقابل کې داسې عکس العمل ښکاره کوي. اما د پاکستان وضع ورته بل په خرابېدو ده. په بلوچستان کې سیمې د لاس ورکوي، په خیبر پختونخوا کې لکه اوس چې تاسو ویل چې باجوړ سره دې کاملا اړیکې نور قطع شوي دي، د سیمه الته منګزاري شوې ده او د کم از کم تاسو مې ویل چې نیکه باندې، لری باندې، هله باندې، جنت شاه، شریف خانه، کانګر دي د ډېر لوی سیده سیمې د دې دغه نه وتی دي او د سیمې د مجاهدینو کنټرول ته راغلي دي او الته د منګزاري کړي ده. په دې اساس دا کولای شو چې د پاکستان حالت د مخ په خرابېدو دی، نظام په شړېدو دی او ان شاء الله ډېر زر او عین حال کې یو بل دغه دا دی چې د هندستان سره د امریکای د تړون نه پس د پاکستان وضع ډیره خراب ده، ځکه چې په عین حال کې د جنوبي اسیا لپاره د وزارت خارجه د امریکای کې یو نوې تقرری شوې ده او هغه سړی چې دی هغه هندي الاصل دی، نومي کپور دی، رایال دی که فیال کپوری نوم دی، یعنی تخلص کپور دی او دا په عین حال کې په حیث د موین یعنی مرستیال او مسؤل د آسیا جنوبي دی. په آسیا جنوبي کې خو هندوستان هم راځي او هغه خپل هم هندی دی او په سویلي آسیا کې پاکستان هم راځي او هغه چین هم راځي، د چین ساحه هم په دې کې راځي. نو په دې اساس باندې دلته دغه اثر به ډیر زیاتی او د پاکستان وضع به ان شاء الله خرابېږي. د امریکای متاسو په خوانم ویل چې امریکا د په ظاهر د پاکستان سره د په اصل کې د هندوستان سره ده او د هندوستان سره د قراردادونه لري او تازه بل قرارداد ورسره بل امضا ک چې دا دفاعي دی، یو امنیتي دی، یو اټومي دی. نو دا رقم ته ډیر ستراتیژیک دغه ورسره لري او دا هغه شی دی چې د پاکستان لپاره د مرګ معنا لري او ان شاء الله پاکستان به خپل دغه ته انجام ته برسیږي او افغانستان به د شر نه خلاصيږي. د افغانستان ته ډرامې ګوري، د لګیا دي مخالفینو ته دانیا چی، احمد مسعود ته، دوستم ته، نور ته
او هغه سي مړه چرګان راولي په پنډۍ کې کینی خو الله به ان شاء الله نه کامیابی او دوی به ناکامیږي افغانستان به ان شاء الله د لوی افغانستان پراخه او آرام افغانستان خواته دي په همدې هیله تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ